ننګرهار کې پر نشهیي توکو روږدو کسانو ته د تفریحي پارک جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دې پارک کې به معتادینو ته ټولې اسانتیاوې برابریږي او پر نشه د روږدو کسانو ذهني او رواني پر حالت مثبت اغیز کولی شي چې ژر بیرته پخواني حالت ته لاړ شي. د پاکستان مرکزی زندان څخه 132 افغان بندیان آزاد شول. د پاکستان له مرکزی زندان څخه 132 افغان بندیان تر ازادېدو وروسته د تورخم پولې له لارې انټرپول پولیسو ته وسپارل شول. دغه بندیان چې د ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکي دي په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور له 2 څخه تر 12 ورځو پورې بندیان شوي وو. ننګرهار کې د سیاسنګ ښارګوټي کې 1215 اتیا کورونه ثبت او سروې شول. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې د سیاسنګ ښارګوټي د 3 ګذرونو او 103 بلاکونو ټول 1215 اتیا کورونه تثبیت او سروې شول. د اروپایي ټولنې له لوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په همکارۍ د هرات په اسلام قلعه کې د 14 میلیونه یورو په ارزښت یوه پروژه پیل شوه. او د اسرائیل رسنیو د خبر له مخې د صهیونیستي رژیم د کابینې 40 وزیرانو د غزې په تړاو هوکړې لپاره مثبته رایه او 8 وزیرانو مخالفه رایه ورکړې. ټاکل شوي چې د اوربند تطبیق او د بندیانو تبادله سبا یکشنبې سهار په غزه کې پیل شي. په ورته وخت کې د صهیونیستي رژیم عدلیې وزارت د ازادېدونکو فلسطینیانو لیست هم خپور کړی دی.